په کندهار ولایت کې د 03 قطعي تازه میړانه په کندهار ولایت کې د یو مهم قومندان او 15 پاکستاني ترهګرو په شمول 14 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تېره شپه د ملي امنیت 03 قطعي ځانګړو ځواکونو د کندهار ښار 14مې ناحیې مربوط سرې غونډۍ او سادات کلي په ساحو کې ځمکني تصفوي عملیات ترسره کړي چې د ځانګړو ځواکونو د انداختونو په نتیجه کې 3 نامعلوم وسلوال طالبان وژل شوي او 2 نور وسلوال طالبان مرګوني ټپیان شوي دي. همداراز تېره شپه افغان هوایي ځواکونو د کندهار ولایت د 8مې ناحیې مربوط د پنجوایي وایلي په سیمه کې په وسلوالو طالبانو برید ترسره کړی دی چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان مشهور په حاجي خادم د 15 نورو پاکستاني تابعیت لرونکو ترهګرو سره وژل شوی دی او 2 نور نامعلوم وسلوال طالبان مرګوني ټپیان شوي دي. بلخوا د ملي امنیت 02 قطعي ځانګړي ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په موخه اچین ولسوالۍ ته رسیدلي. تېره شپه وسلوالو طالبانو د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ اړوند عبدالخیلو سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یو شمېر پوستو باندې بریدونه ترسره کړي وو چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځوابي انداختونو کې یو شمېر وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. اوس مهال د ملي امنیت 02 قطعي ځانګړي ځواکونه د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ مربوط ساحو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د جګړې لومړۍ کرښې ته رسېدلي دي تر څو د وسلوالو طالبانو تهدید له منځه یوسي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.